مینه ته خولې نه ده عمل ته وایي شکل مبارک به د رسول الله مبارک شان کې د خبر نه پوهېږې لباس به د هغې په شان کې اخلاق به د هغې په شان کې گفتار به د هغې په شان کې عقیده به د هغې په شان کې الله به ته عاشق او که ته یو سیګرټ د پاسه بل لګې او د یو چیلم د پاسه بل نه کش راکاږي او ګیره دې مخیر او برید دې مږده کړي دي او ته یې زه عاشق رسول یم نو زه یم دروغجن یم رښتیا ویم که دروغ ویم وایم د حضور پاک په شان خوراک به هم کوې موږ دوغاښې پرتوګه چولي او د خر لکۍ شاتې او موږ ټی مخکې یوې دنده کړي دا څنګه مینه ده دا څنګه ده ستا حضور پاک سره محبت او عشق دی ما ته یو سړی وایي نبي علیه السلام مې ډېر خوښ دی او ډېره زیاته مینه مې ده ورسره حج دې کړی دی وی دوا کوه که مې دوا خو به کوم خو پیسې خو د سره دي که څنګه مینه ده ته راوباسه پیسې مدینې منورې ته لاړ شو نبي نه پتې باندې ولګي یو بلډینګ اخلي یو مکان اخلي یو پلاټ اخلم بل پلاټ اخلم یو پلان کوچ اخلم مدینې منورې ته نه چې د حضور پاک ملاقات وکړم او دوا کوه زما مینه ده مینه د عمل نوم دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله او د رسول تابعداري به کوئ ولکم فی رسول الله اسوة حسنة ستاسو دپاره وي حضور پاک ښایسته ښکلې نمونه ده نو شکر دی ستاسو مینه ستاسو اندازې نه ماته پته ولګېده ټول وایي الحمدلله زما وروڼو د مینې مقصد ګورې دقه دی ښه د مینې نښه دا ده چې چا سره دې مینه وي د هغه خبره به منې چا سره چې د محبت او مینه وي د هغه تابعداري به کوې ما سره اوس د چا مینه ده او زه ورته یم هلکه لاړ شه د کور نه یو ګیلاس اوبه راوړو او دې غلې غوندې سټ وګوره یو ما ته ویله ګزاره به ونه کړی شي لږ صبر وکړه ګزاره وکړه نو دا خو مینه نه ده که نه مینه دې ته وایي که ګرمي وي که یخني دې منډه به وي زما هغه کار به کوي نو دا چې الله د مسلمان په زړه کې د حضور پاک سره مینه اچولې ده او د ایمان مفهوم مینه ده د هغې مقصد دا دی چې موږ به د حضور پاک تابعداري کوو د هغې مبارک شکل به زموږ خوښي چې چا سره دې مینې د هغه شکل به دې خوښي د هغې مبارک اخلاق به دې خوښي د هغې عادات به دې خوښي د مینې مقصد دا دی چې چا سره د محبت وي د هغه حکم به منې د هغه خبره به منې د هغه تابعدار به جوړېږې د هغې اخلاق به دې خوښي د هغه شکل به دې خوښي زمونږ ټول ژوند خفه کېږې ما زمونږ ټول ژوند د انګریز خوښ دی زمونږ شکل د انګریزانو خوښ دی زمونږ دا جامه د انګریزانو خوښه ده په هغه پتلون باندې دا ماشومان مونږ سکول ته لیږو نو په دا سکول کې ضرورت ته دې پتلون سره چې مونږ ماشوم ته پتلون اچوو دې کې څه جنت دی چې دې ماشوم ته دا څلورو پنځو کالو ماشوم ته پتلون څه اجر دی او سکول والا دا او په پتلون پیسې څومره لګي عامه جامه ارزانه ده او دغه پتلون او هغې سره چې هغه کوم شی دی هغه ګران دی او بیا سکول والا هم وایي چې ماشوم ته بعضې سکولونو کې دغه یونیفارم دیق لازم کړی دی چې خامخا به بچي ته پتلون باچې او دغه هغې سره به خپل شی کمیس څه ورته وایي دا به ورته اچوي او ټیانې دي بعضې پېښور کې مخکې ورځو کې حیات آباد ته تللو ماشومانو سکول ډوټي جو مخکې دا ماشومانو ته هغه ټی مویزان دی ټیانې م ورته څومره خرچه په دې کېږي نو کالج والا او سکول والا هم لازم کړی چې دا به کوې او مور او پلار هم کوي پیسې پې لګوي خو دا کوي دا ولې پیسه پې زیاته لګي د سکول والا ته پته ده چې دا لباس د خلکو خوښ دی نو چې ده ورته دا لباس په دا سکول کې شرط کړم دا ماشوم به ماله راولي او د سکول والا ته پته ده چې دې لباس پسې شاته یو بل نظام دی نو خلکو ته ښیي چې ګورې د دې لباس والا کوم نظام دی نو دا زما د سکول کې ښودلی کېږي نو که د خلکو په زړه کې د دغه لباس سره دغه دوغاقي پرتوب سره مینه نه وي او د هغې په شا چې کوم تهذیب پروت دی د دغې پتلون په شا چې کوم تهذیب پروت دی او د دغه لکۍ چې د اټۍ مخکې اویزان دی د دې په شا چې کوم تهذیب پروت دی که مسلمان سره د دې مینه محبت نه وي سکول والا به دا لباس ولې شرط کو د خپل سکول دپاره کالج والا پرایویټ به د خپل کالج دپاره دا لباس ولې شرط کو هغه ته پته ده چې د دې خلکو دا شی خوښ دی پیسه پې ډېره لګي خو ورکوي یې پیسه پې زیاته لګي خو ماشوم به بیا هم ماله راولي د دې لباس په شا چې کوم تهذیب دی هغه یې خوښ دی د دې په شا چې کوم نظام دی هغه د خلکو خوښ دی مونږ وایو عاشقان رسول یو مونږ د حضور پاک سره مینه
مینه محبت په د هغې خشته ښکلی لباس ساده او ولې مونږ ځان نه خوښوو د هغې خشته ښکلی عقیده کې څومره خیر دی او د هغې په اخلاقو کې څومره خیر دی